سلامونه، وخت مو په خیر. بدلون ګورئ، زه رحمت الله نوري یم. د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل په لاره کې خنډونه څه دي؟ که څه هم افغان حکومت د خبرو لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو اخوا طالبان بیا وایي تر څو د هغه لست مطابق چې دوی امریکایانو ته سپارلی دی د دوی 15,000 بندیان خوشي نشي، دوی حاضر نه دي چې د حکومت سره خبرې پیل کړي. د همدې 1592 بندیانو په اړه یو شمېر افغانانو پر ټویټر هم یو کمپاین پیل کړی دی چې طالبانو ته باج مه ورکوئ، که نه نو د طالبانو غوښتنې به نورې هم زیاتې شي. خو د ټولو دغو جیګو ټیټو سربیره پرون د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار د ولسمشر محمد اشرف غني او د مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله سره د بندیانو پر خوشي کېدو، د مذاکراتو پر پیل او د تاوتریخوالي پر کمښت باندې د ټلیفون له لارې خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت نړیواله ټولنه په کراتو له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی راکم کړي، خو لا هم جګړې روانې دي او د افغانستان په 20 ولایتونو کې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو سره په جګړو باندې بوخت دي. وضعیت کوم خواته روان دی؟ طالبان د جګړې په زیاتوالي سره څه غواړي او بالاخره که همدا وضعیت دوام پیدا کړي بین الافغاني خبرې به پیل شي او که نه؟ نن مو د بدلون موضوع همدا ده. په دې به دوه قدرمن میلمانه را سره بحث وکړي. د سکایپ له لارې د ولسي جرګې پخوانی غړی ښاغلی نظیر احمدزی د کابل څخه خپرونې سره وصل شوی او همدارنګه د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی ډاکټر حبیب الله هوتکي د امریکا څخه خپرونې سره وصل شوی دی. دواړو ته سلامونه، وخت مو په خیر. وعلیکم السلام. احمدزی صاحب، زه به تاسو سره راپیل کړم، خبرې ولې نه پیلیږي؟ څوک بهانې لټوي؟ که څه هم د مصالحې عالي شورا مشر وایي چې بهانې پاتې نه دي، د بهرنیو چارو وزیر وایي حنیف اتمر چې بهانې پاتې نه دي. اوس څوک بهانې لټوي او څه شی د دې معنی ګرځېدلي چې بالاخره خبرې پیل شي؟ همدا 600 زندانیان که نه نورې څه غوټې هم شته دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان ملي تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو او قدرمن هوتکي صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې. طبعا صلح د ټولو افغانانو غوښتنه ده او حق اولیت موږ صلح ته ورکړی ده او ضرورت یې ګڼو. په دې بنیاد باندې ملت ته حکومت همیشه دا کوشش کړی چې صلح لپاره لاره هواره سي او بین الافغاني خبرې شروع سي. په دې کې شک نشته ده چې بعضې مشکلات ایجاد سول او خنډونه اوس هم شته ده، خو موږ هیله مند دې لپاره یو چې صلح ته به انشاءالله ځان رسوو. دا چې په پیلي وخت کې تاسو ټول افغان بلکې افغان ملت د دې ناظر ده چې دلته د حکومت او د طالبانو ترمنځ چې کومې خبرې روانې شوې دي، په هغې کې که سړی حقیقت ووایي افغان حکومت او ملت د سولې لپاره همیشه خپلې دروازې خلاصې پرېښي دي. که هغه د بندیانو خلاصون موږ وښیو، ځکه اوله ورځ موږ ویلي چې بندیان باید ټول خلاص شي او د دې موږ طرفدار یو چې بندیان خلاص شي، خو بعضې مشکلات موجود وي چې هغه د افغانستان د قوانینو سره په ټکر کې وي. هغه حکومت مکلف ده چې د هغې لپاره د حل لاره پیدا کړي. دا په یو ورځ باندې نشو کېدلی چې 15,000 بندیان او سړی په یو ورځ باندې خوشي کړي. خو تاسو ولیدل چې هغه پلمې له منځه لاړې، اکثریت بندیان خلاص شوي دي. نه زه چې کوم خبر لرم د 4,000 تر 4,500 پورې بندیان خوشي شوي دي. په دې کې باید جانب مقابل هم د سولې لپاره خپل اخلاص ښودلی وای، په جنګ کې کموالی راوستلی وای، د نور د سولې لپاره دوی د خیر خبرې کړې وای. خو موږ چې ګورو همیشه دوی نیغې خبرې، هغه خبرې چې هغه صلح خدشهداره کوي، هغه خبرې چې هغه افغان ملت نور له تشویشونو سره مخامخ کوي. جانب مقابل نه دا خبرې موږ اورېدلې دي. اوس هم هیله مند یو، موږ غږ پې کوو په طالبانو باندې چې نور باید ورور وژنه ونه سي، ځکه لکه څنګه چې مخکې تاسو به اورېدلي ټولو دوستانو د خپل نظریات شریک کړل چې په افغانستان کې نور د جهاد لپاره، د ورور وژنې لپاره او د وینې تویولو لپاره هیڅ جواز نشته ده. ځکه که هغه جهاد دوی ورته ویلې او که جنګ یې کاوه، هغه له خارجیانو سره کاوه او خارجیانو سره سړی په یو ټغر کښېني، د هغوی له مال او هر څه نه اوس حفاظت کوي او خپل ورور وژني. نو دا نه اسلامي اصول دي، نه افغاني اصول دي او نه انساني اصول دي. احمدزی صاحب، د حکومت منتقدین وایي چې که حکومت دغه زندانیان نه خوشي کوي، حکومت پخپله د سولې د مذاکراتو د پیل معنی ګرځېدلی، ځکه دغه زندانیان د انس حقاني څخه نشي کېدای چې دوی خطرناک اوسي. نو ولې حکومت نه خوشي کوي؟ که حکومت وایي دا د قوانینو سره په ټکر کې دي، د افغانستان قوانین یې نه مني، بیا دغه کومره هوکړه چې امریکا او طالبانو کړې دا یوه سیاسي هوکړه ده، نه حقوقي هوکړه، نو باید ټول بندیان خوشي شي او د حکومت منتقدان حکومت ته ګوته نیسي چې زندانیان باید حکومت خوشي کړي. ګورئ، که موږ حقیقت ته وګورو، 4,500 بندیان خوشي شوي دي او زه بیا هم دا وایم
چې نه یوازې دا 1500 چې څومره بندیان موږ لرو باید حکومت یې خوشي کړي. په دې باندې ټول ملت راضي ده. موږ نه غواړو چې موږ هغه ورونه چې په بندیخانو کې دي دغه بندیخانه یا هغه د عبرت لپاره دی وي به دا عبرت اخیستلی وي اوس پوهېل شوي به وي چې هغه کړنې دوی کړي هغه د انساني اصولو اسلامي اصولو خلاف عمل و. هغوی ته مو اوس یو پوهاوی شوی دی. دا نه چې زه اوس د بندیانو مخالف یم چې دوی ولې خلاص نه شي، خو هر څه یو حد لري، یوه لاره لري. په یو لارې سره به خلاصېږي. نو دا یوازې د یو فرد د صلاحیت نه ده چې په یو دم په یو قلم باندې هر څه خلاص کړي. دلته په افغانستان کې نافذه قوانین موجود دي. موږ بیا هم وایو چې هغه ډېر جرمونه یې کړي دي. هغوی لپاره هم یو لاره اوس کوشش کوي حکومت، ځکه چې هغه تعهد شوی ده، ځکه تعهد د موږ نه و د حکومت د خارجیانو، خو دا د سولې لپاره موږ یو قرباني ورکړې ده افغانانو یا افغان نظام چې موږ دغه بندیان پرېښي دي. ډېر احسان دي دوی موږ باندې نه اچوي. دوی کومه لوزنامه موږ سره نه ده کړې، دوی د خارجیانو سره کړې وه. خو موږ احترام سولې په خاطر باندې هغه د 4.5 زره بندیان هم پرېښي دي او 500 هم کوشش هم دغه لګیا ده چې کېدای شي لنډ وخت کې خوشي شي. خو په دې شرط چې اوس جانب مقابل نه، خو موږ د خیر خبره واورو، موږ د سولې خبره واورو، په جنګ کې لکه مخ ووینو. دا داسې نشي کېدلی چې موږ هم بندیان ورکوي او نور پیغورونه موږ ته راکوي. دا موږ افغانان یو چې موږ دغه شهامت درلودلی ده او د سولې په خاطر باندې او د ملت په خاطر باندې حکومت دا قرباني ورکوي. که نه حکومت دومره کمزوری نه ده چې دومره ناخوالې موږ واورو، هم بندیان ورته خوشي کوو، هم غېږه ورته خلاصه کړي او دوی بیا هم خنجر لاس کې نیولی. نو یو طرفه سولې چېرته هم نه دي سوي. اوس په جانب مقابل باندې موږ دغه کوو چې نور له وروروژنې نه لاس واخلئ. راسئ د سولې له لارې نه، بین الافغاني خبرو نه، هغه څه چې تاسې غواړئ د خلکو په زړونو ټوپک کېږدئ، په خپلو په منطق سره خپل هدف ته ځان ورسوئ. نور ټوپک په افغانستان کې نه څوک قبلوي او نه به یې قبول کړي او نه هدف ته پرې رسېدلی. احمدزی صاحب دغه یو څه چې بل هغه د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي محمد حنیف اتمر ویلي چې دوی کې داسې زندانیان شته چې دنیا دوی ته وایي چې دغو مخ ښې کوئ. اوس دولت ته دې خوا په کار ده همدغه د نړۍ هېوادونه چې دغه د ډیپلوماسي دستګاه فعاله شوې دوی سره کنفرانسونه درلودل، هغه تېره اونۍ چې کوم کنفرانسونه وو دغه ټولې نړۍ په ظاهرا دوی وایي چې موږ د افغانستان د سولې د بهیر څخه حمایت کوو. که دوی وایي چې دغه زندانیان مخ ښې کوئ، دوی ولې دولت یو واضح موقف خپله د بهرنیانو ته نه ثابتوي او نه وایي ملت ته چې دغه زندانیان موږ ته فلانه هېواد وایي چې دا مخ ښې کوئ، او ولې طالبان د دوی سره نه مخامخ کوي چې دا شی نړۍ ستاسې دغه بندیان نه غواړي چې خوشي شي؟ دغه وضاحت ولې دولت خلکو ته او نړۍ ته نه ورکوي؟ مننه. په دې مورد کې واقعا باید حکومت مکلفیت لري چې دغه بعضې موضوعات واضحه کړي. لکه څنګه ما خپلو خبرو کې ویلې چې موږ قرباني ورکړې، ځکه طالبانو مستقیما موږ سره نه د کومې سولې خبرې کړي دي، نه د بندیانو تبادلې کومه تعهد موږ سره کړی چې موږ تعهد مات کړی. خو نړیوالو سره دوی کړی و. موږ د سولې په احترام باندې چې موږ سولې ته ځان ورسوو، هغه مسایلو کې د دې حده پورې موږ پرمختګ کړی ده. که اوس چېرې نړیوال غواړي چې دا بندیان مه خوشي کوئ، موږ ولې طالب سره مخامخ سو؟ موږ باید ورته وښیو چې دی هغه باندې بیا فشار راوړي. دلته ورور وژنه، روزانه تلفات، شهیدان، زخمیان موږ ورکوو. د بل چا په خوله باندې باید موږ استعمال نه سو. موږ مستقل هېواد یو، هر څه چې باید موږ استقلالیت پکې موجود وي، د موږ خپل برنامه وي، خپل هدف مو نه د نورو هدفونو لپاره موږ ځان قرباني کوو. صحیح، ډېره مننه احمدزی صاحب. هوتکي صاحب دغه د بې باورۍ فضا د حکومت او طالبانو ترمنځ ظاهرا ښکاري چې دغه غوټه په غټېدو باندې ده او دغه زندانیانو ګنډه هم نوره کلکېږي. دغه ګنټې د وازولو لپاره څه کول پکار دي؟ طالبان په خپل دریځ باندې ولاړ یو ټینګار کوي چې هماغه زندانیان چې لست یې ورکړی امریکا ته او د امریکا څخه به دغه زندانیان غواړي، امریکا دا ضمانت ورته کړی دی. هاخوا حکومت وایي چې نه طالبان دې بدیل لست راکړي. دغه منځ اوس څنګه ډک شي او څوک یې ډکولی شي بالاخره چې یوه حل لاره ورته پیدا شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او مهربان خدای په نامه ګران ورور تاسې نوري صاحب، ګران مشر احمدزي صاحب او د راډیو ټلویزیون د ملي راډیو ټلویزیون ټول لیدونکو او اورېدونکو ته خپل احترامونه وړاندې کوم. زه به د یو باید ووایم چې لومړی شی باید بندیان خوشي شي. دا د موضوع حل مسله ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ هغه مهمه موضوع د خبرو د شروع کولو لپاره د 5,000 طالب بندیانو خلاصول دي چې دغه 15,000 طالب لیست د امریکا د طالبانو لخوا څخه امریکا ته ورسوي دي او امریکا دا ټول لیدلي دي او دا یې قبول کړي دي او دا یې طالبانو سره منلې ده. تر څو چې دغه 15,000 طالب بندیان د افغانستان د حکومت لخوا څخه خوشي نه سي، دا د خبرو لپاره یو لوی خنډ دی او دغه پړه زه د افغانستان د حکومت پر غاړه باندې اچوم چې باید دا کار ته دوی غاړه کښېږدي. لکه څرنګه چې هغه 4,500 بندیان یې خوشي کړله، دغه دې هم هر څه ژر
خوشي کړي تر څو چې په افغانستان کې د سولې دپاره لاره هواره سي، د سولې خبرې شروع سي، طالبانو ته نوره بهانه پیدا نه سي. حکومت په خپله به طالبانو ته بهانه په لاس ورکړي. طالبان خو وایي چې ما سره خو امریکا وعده کړې ده چې تا ته زه 15,000 بندیان در اخلاصوم او ما په دې شرط سره د افغاني بین الافغاني خبرو وعده کړې ده کله چې تاسې ما بندیان راایله کړي. نو دا کار اوس پورې حکومت نه دی کړی، خو حکومت کې ځینې کړي دي چې هغه خپل منافع خپل ګټې دي په جنګ کې. هوتکي صاحب همدغه خبره چې احمدزي صاحب هم اشاره ورته وکړه که څه هم حکومت د امریکا سره هوکړه کړې نه ده، د حقوقي پلوه هیڅ مکلفیت نه لري چې دغه زندانیان خوشي کړي. ولې حکومت یا د سولې په خاطر یا حسن نیت په خاطر یا کوم زندانیان چې دوی سره وو د افغانانو په سترګه ورته وکتل او افغانانو دوی خوشي کړ 4500 دغه 15,000 زندانیانو کې چې حکومت ملاحظات لري، طالب ولې په دې باندې سخت ولاړ دی؟ که طالب هم سولې ته اراده لري او سوله غواړي، د حکومت سره ډېر زندانیان نور دي، ولې بدیل لست نه ورکوي؟ طالب په دغه 1500 زندانیانو کې څه لیدلي دي چې دومره پرې ټینګ ولاړ دي؟ که واقعیت ووایي دغه 4.5 بندیان چې میله سوله دا د امریکا په امر او د امریکا په خواهش رسېدلي دي. دا د سولې خبرې هم د امریکا له خوا څخه شروع شوي دي. دا نه طالب شروع کړي دي، نه د افغانستان حکومت شروع کړي دي. په خپله په امریکا کې سیاسي وضع، اقتصادي وضع، اجتماعي وضع ډېر بحراني حالت ته رسېدلې ده. نور د امریکا حکومت نشي کولی چې د افغانستان د حکومت مادي، معنوي او نظامي سپورټ وکړي. کله چې دغه سپورټ یا دغه مساعدت د امریکا د افغانستان د حکومت څخه له منځه ولاړي، د افغانستان حکومت ډېر ضعیفه کېږي، نور دوی د طالبانو سره د مقابلې توان نشي پیدا کولی. تاسو اوس وینئ چې تقریبا 50% افغانستان د طالبانو په لاس کې دي. دا واقعیتونه دي، دا د طالبانو طرفداري نه ده، دا د حکومت مخالفت نه دي. موږ باید واقعیتونه ووایو. د کابل په دروازو کې طالبان ناست دي، هر ګړی طالب افغانستان د افغانستان حکومت تهدیدوي. ولسمشر اشرف غني د عکس څخه د مشرانو د لوی جرګې خیمې ته دی په موټر کې نشتلی. زما په یاد یو وخت د افغانستان پخوانی پاچا، پخوانی جمهور رئیس په موټر کې 2 نفره د کندهار د کابل څخه کندهار ته په موټر کې راتلي، 2 نفره وه. نن په افغانستان کې امنیت په دغه شکل سره راغلی دی. نو زما هیله دغه ده چې دغه د امریکا او طالبانو ترمنځ چې پرېکړه شوې ده دا باید قدم په قدم عملي شي. ولې هوتکي صاحب نړیواله ټولنه، امریکا، افغان حکومت له طالبانو غواړي چې حداقل موږ چې د کوم زندانیان ستاسو خوشي کوو تاسو خو د تاوتریخوالی راکم کړئ. د امریکې سره مو هوکړه کړې، په هغوی بریدونه نه کوئ. همدا بیا بله پلوه طالبان وایي چې موږ خپل زندانیان له امریکې غواړو، موږ ته امریکا ته ضمانت کړی دی، ولې بریدونه په افغانانو کوئ؟ خو که خبره امریکا کړې، امریکا درته ضمانت کړی، ولې په امریکا فشار نه راوړئ؟ ولې په هغوی بریدونه نه کوئ؟ کوم چا چې ضمانت درته کړی، ولې د هغوی نه مو زندانیان نه غواړئ؟ د اوسه پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې نه دي شروع شوي. د سولې خبرې چې شروع شولې بیا هلته د تاوتریخوالي، د راتلونکي حکومت په هکله، د راتلونکي نظام په هکله خبرې کېږي. زما هدف دا دی چې باید ژر تر ژره د سولې خبرې شروع شي تر څو چې طالبانو څخه یو هغه پیشنهاد طالبانو ته دا وي چې باید په افغانستان کې د لومړي سر کې اوربند منځته راسي. دا هغه وخت کېږي چې موږ د سولې د خبرو پیل وکړو. نو د افغان حکومت وظیفه دغه ده چې باید افغان حکومت دی، حکومت دولت دی، د سولې راوستل، د سولې هلې ځلې باید د طالبانو د افغان حکومت زیاتې کړي او هغه خنډونه چې په دغه لارې کې حکومت په دې ښه پوهېږي. ښه دا 4.5 دې ولې ایله کړلی؟ دا یې د چا په امر ایله کړلی؟ دا یې د چا په خواهش ایله کړلی؟ په دې کې څه رقم کسان دي؟ دا هم چا نه دي ثابت کړي. او بل دا چې اوس په افغانستان په حکومت کې موږ داسې کسان وینو چې د طالبانو بدتر دي. دغه رشید دوستم چې دی نن د مارشالي رتبه ورکوي، د کړنې، د خیانتونه، د جنایتونه د طالبانو بدتر دي. دغه سلاح باید قضاوت وشي. په یو خوا څخه داسې یو چا ته د مارشالي رتبه ورکوي چې د هغه لاسونه د افغانانو په وینو سره دي. دا هم جهاني ټولنې غوښتنه کړې وه چې دغه جرمي دغه لري دوسیان لري په دغه ستره محکمه کې. نړیوالې ټولنې ویلو چې دا باید نړیوالې محکمې ته ولېږل شي. ولې نن عبدالله ته توردي وه، شبرغان ته د پسونه باندې ولې هوتکي صاحب دوستم صاحب استازی نشته، یو همدارنګه اوس دغه د سیاسي هوکړې په اساس باندې هغه ته مارشالي ورکړل شوه. له دې نه را دې خوا تاسې ویل چې حکومت باید زندانیان خوشي کړي او سولې راتګ ته کار وکړي. حکومت وایي چې موږ سولې ته کار کوو، هیات مو ورته ټاکلی، زندانیان مو خوشي کړ، هغه 4500 زندانیان که څه هم مکلفیت یې نه درلوده ورته خوشي کړ. خبره اوس دلته ده چې طالبان تاوتریخوالی نه راکموي. حکومت نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې حداقل تاوتریخوالی راکم کړي، چې موږ پوه شو تاسې سوله غواړئ او د سولې ته اراده لرئ. که طالبان تاوتریخوالی نه راکموي، حکومت به همداسې زندانیان ستاسې په باور ورته خوشي کړي او په یک طرفه جادې کې به حکومت روان وي. څه چې طالب غواړي د طالب به منل کېږي او حکومت به همیشه یک طرفه انعطاف ښیي. اول خو حکومت باید د سولې د خبرو زمینه مساعده کړي، مارز وکړي چې د 500 مکملو طالبانو خوشي کول د طالبانو معنا نور نشته.
وخت دا باندې په طالبانو ودرېدله نړیواله ټولنه امریکا جهان زه ته ټول به طالبانو ته مخ راړو چې ته نور ولې جنګ کوې وخت دا کار وسو د سولې پر خبرو باندې کښېنستلو د سولې میز ته حاضر سولو بیا هغه وخت موږ طالبانو ته وایي چې وروره نو جنګ بس که راځه د سولې خبرې شروع کړو بیا هغه وخت طالب مجبور دی چې تاوتریخوالي کم کړي اوس طالبان غیر له جنګه بل لار نه لري دی خو حکومت نه دی دی خو یو جنګي ډله ده د جنګ له لارې نن په جهان ځان وپېژندي که دی جنګ بند کړي تاوتریخوالي بند کړي نو بیا طالب وجود نه لري دغه شي ته باید متوجه واوسېږي اوتکي صاحب اوس همدلته یو تضمین شتون نه لري که چېرته دغه 592 زندانیان چې حکومت وایي نه خوشي کوي کمدان ورته خوشي کړي په یو ډول باندې دلته دغه تضمین شتون نه لري چې طالبان به هغه وخت کې نه راځي یوه بله غوښتنه یو بل شرط به نه وړاندې کوي زموږ تر څو دا شرط پوره نه شي او موږ سولې مذاکرات ته نه کړو هغه وخت به بیا یو شمېر کسان به حکومت ته ګوته نیسي چې نه حکومت د طالبانو دا شرط هم پوره کړي ځکه څو ځلې موږ تاسې ولیدل چې حکومت که اوربند نه چې تاوتریخوالي کمښت یې نه منه په اوربند یې ټینګار کوه همدې کسانو د حکومت منتقدانو حکومت ته ګوته نیوله چې طالبان د سولې په اړه خنډ حکومت د سولې په اړه خنډ جوړوي بیا وروسته نور موضوعات همداسې همدغه تضمین چېرته شتون لري چې طالبان د 15,000 زندانیانو په خلاصون سره به بیا راځي او شرط به ږدي دا خو حدس دی حدس و چې دا به څنګه کېږي پیشګویي ده او دا اول به دا کار باید موږ وکړو په 1500 طالبانو نور خوشي کول نه افغانستان خرابېږي نه جنګ ډېرېږي ولې سولې ته یو لار هوارېږي دا کار دې وکړي حکومت دا د یو حکومت دی حکومت قوت لري قدرت لري سلاح لري عسکر لري د 15 وخت چې حکومت دونه ناتوانه وي چې د 1500 طالب بندیانو څخه دی بیریږي او دا وایي دا وضع خرابوي دا نو والله دې ته زه حکومت نه سمویلی 4.5 زره چې خوشي کړله هغه څه رقم خلک وه زما هدف بل شی نه دی زه خوشي کړي دا خلک راسئ جنګ ختم کړي دا تاسې خپله هر ورځ وایاست چې په افغانستان کې هر ورځ 50 پولیسو سرچینې وژل کېږي دا څوک وژني دغه جنګ یې وژني دغه مخنیوي څه کېږي دا مخنیوي هغه کېږي چې موږ د سولې خبرې شروع کړو د سولې خبرې کله شروع کېږي چې موږ هغه پرېکړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ سوې ده دا باید عملي سي زه په دې باور یم تر څو چې د طالبانو پوره بندیان اعلان نسي جنګونه به هم نور زیات سي د 500 پولیسو او عسکرو پر ځای به هر ورځ سلسله اوتکي صاحب دغه د امریکا او طالبانو د هوکړې د عملي کېدو خبره چې کېږي څه موده وړاندې تاسې د خپله پینټاګون او د ملګرو ملتونو ریپورټ ولیده چې طالبان اوس هم د القاعدې سره اړیکه لري د خپرونې د کومه اعلامیه د کوم توافق چې طالبانو او امریکا کړی دوی یوه غټه برخه همدا ده چې طالب د القاعدې سره اړیکې پرې کړي که امریکا هلته پوهېږي چې امریکا د طالبان د القاعدې سره اړیکې لري یا خپله دغه هوکړه نه ده عملي کړې که دې خو به د هوکړه عملي شي ګټه یې څه ده خبره دا ده چې د اوس پورې د طالبانو د حکومت او د امریکا ترمنځ هغه پوره سوله نه ده راغلې په معاهده کې داسې راغلي چې کله چې سوله راغله طالبان باید د القاعدې او د نورو تروریستي ډلو څخه سره خپلې اړیکې بندې کړي نو طالبان چې اوس دوی خپلې اړیکې بندې کړي دوی جنګ به چا وکړي د دوی ملګري د جنګ ملګري خو دغه القاعده او دغه حقاني ډله ده دا هغه وخت کېدای شي کله چې د افغان حکومت او طالبان د سولې میز ته حاضر شوله دوی د سولې خبرې شروع کړلې د دې هغه طالبانو خواستې هغه 15,000 بندیان ومنله او نو زه فکر نه کوم چې طالبان ته باندې پیدا کیږي زه هم راسي دا 1500 نور خوشي کړي دا خوشي کړي چې طالبان ته باندې پیدا نشي بیا که طالبان بیا هم جنګ ته ادامه ورکړه بیا به زوم مخ وراړم ته به مخ وراړې افغانان به مخ وراړي جهان به مخ وراړي بیا به طالبان نو په جهاني سیمه سره د خلکو له خوا څخه منفور واقع صحیح ډېره مننه اوتکي صاحب کور ودان احمدزی صاحب څه چې اوتکي صاحب وایي حکومت باید دغه د زهر او غړپ بیا وموچي کړي او دغه 500 زندانیان نور هم ورته خوشي کړي په دې سره به فکر کوئ طالبان حاضر شي بین الافغاني خبرو ته یوازینی خنډ همدغه دی که نه فکر کوئ نور څه لاملونه د پردې تر شته هغه شی شته چې په رسنیو کې نه ویل کېږي ولې د حکومت او طالبانو ترمنځ یا امریکا ترمنځ به څه وي که نه یوازې غوټه چې نه خلاصېږي همدغه د زندانیانو خبره ده زه د اوتکي صاحب خبرې په دې خاطر منې چې یو حسن نیت لري په افغانانو باندې زړه بدیږي او وایي چې مثلا 4.5 زره پرېښوده دا 500 دي سره زه دا خبره ورسره تاییدومه د موږ خپله هم دا نظر دا د ولسونو د هغه افغانانو چې دغه درد احساسوي موږ وایو چې 4.5 زره لار دا 500 دي مور پرېږدي ځکه چې ملت په دې باندې خوشحاله ده حکومتونه د ملتونو د خوشحالولو په خاطر باندې باید اقدامات وکړي او انشاءالله تعالی دا به کېږي لنډ وخت کې
خو جانب مقابل باندې هم دا غږ کوو چې هغوی هم باید دغه رقم ته مسایلو ته احترام ولري چې حکومت په دومره مشکلاتو سره چې بیا هم تکرارا زه وایم چې موږ سره نه کوم لوظنامه دوی کړې کوم نه کومه ناسته کړې ده او دا دیم خلک نه وایي چې دا موږ باندې خارجي فشار ده. موږ صرف د افغانانو دغه د وینو بندولو په خاطر باندې هم ملت دا قرباني ورکړه او هم ملت د حکومت دا قرباني ورکړې ده. نو یو لاس نه ټک نه خیږي، باید جانب مقابل هم دې ته احترام ولري، یو داسې څه وښیي چې ولس واقعا مطمئن سي د سولې په خاطر باندې نور موږ مشران تشویق سي، لکه څنګه هوتکی صاحب اوس غږ وکړ همدا رقم ته نور مشران لرو چې هغه هم دغه رقم ته دې مسایلو کې شامل سي، په حکومت هم غږ وکړي او په طالبانو باندې هم غږ وکړي تر څو پورې اصلي سولې ته موږ ځان ورسوو. اوس هر څه د موږ یو طرفه روان یو، یوازې حکومت ته چې په دې باندې هم خارجي فشار ده، هم داخلي فشار ده، هم د سیاسیونو چې هله یعنی حکومت خپل اقدامات کړي دي او کوي به یې، یعنی په دې باندې باید سړی سترګې پټې نه کړي چې حکومت د سولې لپاره اخلاص نه لري، د سولې لپاره اراده نه لري. یعنی دغه یو اراده ده چې دومره اندازه باندې بندیان خوشي سول، خو کاش جانب مقابل هم دلته یو څه کړي وای چې اوس حکومت سره یو څه وای چې ولس ته یې ویلي وای چې موږ دا وکړل، جانب مقابل هم دا کړي دي. نو موږ دې ته امیدوار یو، موږ افغانان یو، طالبانو باندې موږ کوو، هغه هم د موږ ورونه دوستان او عزیزان اقربان هم دي، ټول افغانان خپل منځ کې یعنی هیڅوک چې هغه واقعا افغان اوسیږي مسلمان اوسیږي د جنگ طرفدار به نه وي، ځکه جنگ تباهي ده. تاسو وګورئ دومره مملکتونه راغله، څومره کومکونه وسول، د جنگ له وجې نه هیڅ جایګاه ونه نیوله. که چیرې په افغانستان کې جنگ نه وای، دومره کومک راغلی، اوس به ګلې ګلزار وو، له سیالانو سره موږ سیال وو. نو په دې خاطر باندې په دواړو جانبو باندې اوس موږ غږ کوو. دا نه چې زه د حکومت نمایندګي کومه، زه من حیث د افغانستان د یو وګړي په صفت باندې په دواړو جانبو باندې غږ کوم، ځکه حکومت خپل اخلاص وکړو، جانب مقابل نه موږ اخلاص غواړو، باید په دغه کار کې خپل افغانان. احمد زی صاحب همدې برخه کې دغه امریکا هم دا ضمانت طالبانو ته ورکړی چې طالبان وایي چې د 15,000 زندانیانو ضمانت موږ ته امریکا راکړی. امریکا ته څه کول پکار دي؟ د امریکا مسؤلیت په همدې سره پای ته ورسېده چې د طالب سره یې هوکړه وکړه، خپل سربازان یې خوندي کړ، که نه امریکا ته هم څه کول پکار دي چې اوس دغه زندانیانو په برخه کې دغه مسله امریکا پورې څاړه لري، څنګه امریکا حل کولی شي؟ ګورئ امریکایان ته خو دا مسؤلیت یو چې کله دا خبرې شروع کولی باید د افغان ولس په دې کې شامل کړی وای، افغان حکومت مشورې ورسره وای، ولې به دې حالت ته دغه سوله دومره خبرې اوږدېدلې. یعنی تاسو وګورئ چې په افغانستان کې یو څاڅکی وینه تویږي، د هغې مسؤلیت د جانبه ده، هم په طالبانو ده هم په امریکایانو ده، ځکه دغه سولې خبرې دغه مذاکرات دوی شروع کړي وو. نو څوک چې مذاکرات کوي باید اوله اوربند منځته راوړي. تاسو ګورئ په سلاو شهیدان او زخمیان موږ تاسو روزانه لرو، ملکی تلفات په همدې زمانې، نو د ټولو مسؤلیت دواړو جانبینو ته راجع کیږي. هیله مو دا ده چې امریکایان هم په دې کې باید نور جدي اقدام وکړي. د پروسې لپاره باید یو ناظر موجود وای چې اوس دلته معلومه شوی وای چې تعرض څوک کوي، سولې ته څوک وفادار نه دي. اوس هر سړی ژبه لمده د هرې خوا ته تاویږي. نو ښه خبره دا ده چې افغان ملت درست قضاوت کولی شي او په دې کې داسې نه ده که څوک ووایي چې افغان ملت په دې باندې نه پوهېږي چې څوک سولې ته وفادار دي، څوک د سولې لپاره اقدام کوي او څوک د قدرت په خاطر باندې یو جنګ اوږدول غواړي. نو په دغه وضاحت موجود دلته. ښه خبره به دا وي چې اوس وخت کې که واقعا طالبان غواړي او دوی د اسلام په خاطر باندې دا جهاد او د افغانستان د ناموسو نه د ساتلو په خاطر باندې اقدامات، خو هغه دغه څه چې دوی هدف هغې ته ورسېدل. نور له دې نه وروسته موږ دې ته ورور وژنه وایو، دا نه په اسلام کې جایزه ده، نه په افغانیت کې جایزه ده او نه په انسانیت کې. او د دې لپاره به د وضاحت سره زه ویلی سم چې نه لکه څنګه هوتکي صاحب اشاره وکړه، نه نور نړیوال دا حوصله لري چې دغه رقم ته شیان وزغمي، او نه افغان ملت دا زغم نور حوصله لري. د دې په مقابل کې به بیا ولس هغه چا سره درېږي چې هغوی واقعا د سولې لپاره اقدامات کړي دي. احمد صاحب یو تحلیل بل دا دی چې وایي امریکایان دغه یو شمېر تحلیلګران دا تحلیل کوي چې امریکا دا پروسه داس په دې ډول باندې پیل کړی ده او په دې ډول مدیریت کوي تر څو د امریکا ټاکنې ترسره شي. به ټاکنې ترسره شوې دا انتخاباتي کمپاین دی، بیا به نه د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې کې څه بدلون راځي او هغه هوکړه به امریکا او طالبانو د خپل عسکر به خوندي کړي وي، ولې افغانستان کې به سوله بې معنا کېږي او د بین الافغاني خبرې به نه پیلېږي، زی به د یو بل پړاو په خاطر باندې یو بل بنبست سره به مخ کېږي. فکر کوئ څومره امریکا دې ته چمتو ده چې بالاخره هم دغه خبرې یو ځای ته ورسوي او په افغانستان کې وینې تویونه بنده کړي، که نه هغه همدا تحلیل بیا صحیح کېدای شي چې امریکا د خپل انتخاباتو په خاطر باندې په خصوصا ټرمپ اداره خوراک برابروي او وروسته د انتخاباتو به د افغان سولې پروسه یو بل بنبست سره مخ کېږي؟
په دې کې به شک نه وي امریکا یوازې ما په ان باندې انتخابات به نه وي چې دوی د افغانانو ته دا دوکه ورکړي یا په سترګو کې خاورې واچوي چې دوی انتخاباتو په خاطر باندې ځکه دوی په نور نړۍ کې هم دغه رقم ته استراتیژیک تړونونه لري د امریکا لپاره به دا غټه ضربه وي که واقعا دوی له افغانانو سره جفا وکړله ځکه افغانانو په افغانستان کې موږ واقعیت سره ویلی سو چې داعش د موږ لپاره کوم تهدید نه و خو موږ ډېر زیاته قرباني ځاني مالي تاوانونه موږ افغانانو ورکړي دي القاعده په مقابل کې ورکړي دي ځکه هغه د نړۍ لپاره تهدید نه یوازې د افغانستان لپاره ځکه افغانانو هم خپل قرباني ورکړي او هم د نړیوالو لپاره قرباني ورکړي ده ان دا به د افغانانو په حق یو لوی خیانت وي چې څوک کوي چې هغه صرف موقتا د خپل انتخاباتو په خاطر باندې افغانان دومره غټه قرباني سره مخامخ کی دویمه خبره دا ده چې موږ مسلمانان یو موږ باید په خپل دا فکر ولرو اوس خو خارجي منځ کې نسته دا که طالب دم د افغان په نامه دا حکومت هم د افغان په نامه باندې دا که موږ دومره کمزوري سو چې هر څه د امریکایانو غاړې ته اچو بیا د موږ هغه غیرت د موږ هغه شهامت د موږ هغه اسلامیت د موږ افغانیت دا ټول سوال لاندې راځي نو بیا موږ هیڅ هم نه یو نو ښه خبر دا ده چې دواړو سیاسیونو باندې موږ کوو که د طالب په اړخ کې دي که په حکومت کې دي دوی باید دغه موقع نه طلایي چانس د یو استفاده وکړي تر څو پورې افغانانو خپل تاریخ خلکو ته وښیي ځکه افغانانو پخوا د نورو جرګې کولې نور ممالک به جوړول نو خپل کور چې سړی نشي جوړولی نو ما په ان باندې به دا د دواړو جانبو لپاره یو غټ سوال وي د ملت لپاره چې دوی ونشو کولی چې یو درسته رهبري یا درست صمیمیت منځته راوړي نو دواړه اوس د امتحان مخې ته دي که حکومت هم ده که طالبان هم دي نو موږ ملت دې ته منتظر یو که چا په دې کې ښه رول د خیر رول ولوباو هغه مشرتابه به همیشه خلق قدردانیم کوي او که چا د پردیو په خوله باندې تش په نامه د افغانیت څوک استعمالي یا تش په نامه د مسلمانۍ دعوی کوي دا ټول اوس بربنډېږي په دې کې نه بیا هم تکرار زه ویلی سم چې نه نړیوال نور دا حوصله لري او نه افغانان لري چې دغه رقم ته حالات ګونګ حالات ړانده حالات نور تحمل کړي دا باید رڼایي ته راوځي احمد صاحب ملت خو همدې ته په تمه دی چې بالاخره یو څوک راشي د دوی ته سوله راولي دوی ته خوشبختي راولي ولې ملت بیچاره هره ورځ ګورو چې قرباني ورکوي اوس ملت حتی دې ته رسېدلی دی چې د خپل د خوراک یو مړۍ ډوډۍ نه لري ملت چا ته په تمه شي امریکا ته طالبانو ته که افغان حکومت ته د ما په ان ملت اوس بیداره ملت پخوانی ملت نه ده ملت اوس ویښ سوی ده او ملت د سیاسي نه مجبوروي دې ته چې دوی په مقابل کې دوی خیزش وکړي او مقابل کې نور ودرېږي یعنې ملت دې ته اړ سوی ده چې نور د دغه چا چې ظلمونه کوي یا له اسلام نه ناوړه استفاده کوي یا له ډیموکراسي نه کوي یا له پښتون نامه نه یا د افغان له نامه نه یا تاجک هزاره امثال دا رقم ته هغه ټیکهداران اوس ټول پېژندل سوي دي یعنې نور ملت بیدار ده د موږ ځوانان پخواني ځوانان نه دي د موږ مشران هغه نه دي د موږ خویندې هغه نه دي اوس کافي مثبت تغیرات کې راغلي دي ان ملت اوس په دې باندې پوهیږي که څوک د افغانستان د خیر لپاره خبره کوي د افغانستان د بهبود لپاره خبره کوي د هغو لپاره د دوی زړونه خلاص دي او هغه څوک چې افغانان نور له جنګونو سره مخامخ کوي او د دوی په سترګو کې خاورې شوندي هغه څیرې هم پېژندلې دي خبره به دا چې دوی په همدغه رقم ته حالاتو کې یو جوړجاړي ته ورسیږي چې د دوی هغه ظلمونه هغه ناروا اعمال افغان ملت یو باتور ملت همیشه خلک بخیلی دي موږ د دې ته نه مجبوره کوي چې موږ بیا انتقام خیر اوسې احمد صاحب ډېره خبره به دا چې په دې بخش کې ټول سره خلاص وو په بخښنه کې کور ودان هوتکي صاحب تاسې په امریکا کې اوسېږئ هلته به د امریکا د سپینې ماڼۍ د بهرنیو چارو وزارت پینټاګون همدارنګه د کانګرس سیاستونه لږ نږدې څارئ ګورئ رسنۍ به ګورئ تحلیل سیاستمداران به ګورئ ذهنیت څه دی په امریکا کې واقعا امریکا نوره تر پوزې راغلې ده د افغان جګړې او غواړي چې دغه جګړې ته د پای ټکی کېږدي که نه هر څوک د خپل هغه داخلي او خارجي سیاست ته په کتو داخلي سیاست ته په کتو امریکا اوس په دې لټه کې ده چې بالاخره یو څه لاسته راوړنه باید ټرمپ د خپل ادارې لپاره ولري تاسو معلومه ده چې هر هیواد په نور هیوادونو کې خپل شخصي ګټې د خپل حکومت ګټې لري امریکا په افغانستان کې ګټې لري منافع لري هغه منافع تر اندازې پر دې خپل لاسته راوړي ما پرون د امریکا د راتلونکو انتخاباتو کې د جو بایدن مرکه د CNN سره واورېدله دوی ویل ول امریکا مجبور نه ده چې نور په افغانستان کې د ښځو د ازادۍ لپاره عسکر ولېږي دا د افغانانو کار دی افغانان باید خپل ازادي خپل مملکت خپل هیواد خپل امنیت خپل وساتي امریکا په جدي توګه سره د افغانستان څخه وځي امریکا نور د جنگ توان نه لري د امریکا اقتصاد ډیر زیات خراب دی تاسو باور وکړئ چې په امریکا کې اس د تجارت نشته بزنس نشته ژوند نشته ټول شان په ټپه ولاړ دي
په دې خاطر سره د امریکا خلک نور نه غواړي چې په افغانستان کې دغه بېهوده جګړه دوامداره جګړه بې ګټې جګړه چې امریکا ته هیڅ لاسته راوړي نه لري دغه جنګ د امریکا دپاره څه ګټه لري غیر له دې څخه چې دوی خپل عسکر هلته ولېږي پیسې ولېږي او د دوی پیسې افغانستان ته رالري د څو نفرو مفسد کسانو جیبو ته ولوېدلې دا امریکا په دې ښه پوهېږي بله خبر دا دی چې د امریکا یو ډېر ویده ملت دی د افغان ملت په ډول سره ویښ نه دی د امریکا 50% ملت په دې نه دی خبر چې په امریکا په افغانستان کې جنګ لري که نه لري دغه چې ځینې کسان وایي چې دغه د ټرمپ یا جو بایدن د افغانستان د جګړې څخه د خپل راتلونکي انتخابات لپاره کمپاین کوي دا خبره زه نه منم د امریکا ملت فقط غواړي چې دوی په خپله د امریکا حکومت دوی د دوی ټکسونه راکښته کړي دوی ته د دوی مالیه راکښته کړي دوی ته یو څه کومک وکړي ځکه د امریکا ملت نن په ډېر بد حالت کې قرار لري دغه د انتخاباتو موضوع د افغانستان د جنګ موضوع دا په امریکا کې زه فکر نه کوم چې د عامه ملت لپاره تر ډېره بیا دا موضوع په امریکا کې هوتکي صاحب اقتصادي ده نه سیاسي ډېر زیات اقتصادي ده په امریکا کې امریکا یو اقتصادي هېواد دی په امریکا کې ټول مسایل په پیسو ولاړ دي ټولې خبرې په پیسو دي تا سره امریکا کې یو نفر موج خبرې نه کوي چې په هغه کې مادي ګټه دي د امریکا داسې یو سیستم دی سرمایهداري سیستم دی یو امپریالیستي سیستم دی چې پخوا دې ته امپریالیزم وایي د دې څخه ډېر توقع مه کوئ دوی د افغانستان لپاره سوله راولي دوی د افغانستان لپاره خدمت وکړي دوی د افغانستان یو واقعي ستراتیژیک کې دوست یې تاسې ولیدل چې د افغان حکومت خبر نه دی دوی طالبانو سره خبرې شروع کړې او طالبانو سره پریکړې ته ورسېدل دغه امریکاوي طالبان حکومت چې د منځه یووي دغه اوسنی حکومت چې منځته راوستی هوتکي صاحب بیا د ستاسو د خبرو نه داسې ښکاري چې امریکا ته دا مهمه نه ده چې پر افغانستان کې څه رقم حکومت راځي څه ډول حاکمیت رامنځته کېږي څوک په قدرت باندې واکمن کېږي او د ښځو د بیان ازادي یا تېر لاسته راوړنې څه کېږي اوس یوازې دا ورته مهمه ده چې خپله اقتصادي ګټې خوندي کړي او خپلې نورې پیسې په افغانستان کې مصرف نه کړي بې ځایه امریکا ته ښاغلی اشرف غني او مولوي هیبت الله یو شی دی امریکا ته زما نیکټایي او د بل ملا صاحب ږیره یو شی ده په امریکا کې په افغانستان کې که څوک چادري اغوندي لږ سر ګرځي د امریکا ته یوه خبره ده دا په امریکا په دې خبر نه ولاکه دي تاسو فکر کوئ د امریکا ټول ملت د افغانستان د ټول وضعیت خبر دی نه دی خبر 15% خلک دا سیاسي پروګرامونه په امریکا کې امریکایي نه ګوري دلته ډول موضوع اقتصادي موضوع ده د ژوند موضوع ده هر څوک د خپل ژوند مصروف دي د خپل ځان لپاره ډوډۍ پیدا کوي مصروفه ژوند دی اصل نه تاسو چې فکر کوئ دا چې څو نفر په پینټاګون کې ناستي په سټیټ ډپارټمنټ کې ناستي په وایټ هاوس کې ناستي دا یو څو نفر دي چې د امریکا سیاست پورته کښته کوي امریکا کې ژوند په بل ډول سره دی د امریکا په سیاست کې فقط یو 300 میلیونه لري که زر کسه د امریکا په سیاست کې داخل په همدې اړه هوتکي صاحب په خپل امریکا کې هم څو ځلې چې موږ اورېدلي کله کانګرس یوه خبره کوي کله د بهرنیو چارو وزارت کله پنټاګون او کله سپینه ماڼۍ کله وایي وځو کله وایي په افغانستان کې پاتې کېږو بیا یو سناتور راشي ووایي چې که افغانستان امریکایي ځواکونه وځي افغانستان کې به بیا ناورین راپیدا شي بیا به طالبان واک ته رسېږي مذهبي ډلې او بیا به دلته د تروریزم په کور بدلېږي افغانستان هلته خپله هم د ذهنیتونه جوړ نه دي دا په څه معنا ده دا فکر کوئ په هماهنګ ډول داسې مخ ته ځي چې باید هره نهاد بېل بېل نظرونه ورکړي که نه هره نهاد ځان ته بېل نظر لري له اول څخه امریکا باید مخکې عرض وکړي چې فقط 100 کسه 200 یا 1000 کسه په سیاسي شانو کې داخله دي په وایټ هاوس په دغو ځایو کې داخله دي هلته مختلف مفکورې دي مختلف نظرونه دي د شپې یوه خبره کوي د ورځې بله خبره کوي تاسو د ټرمپ ویلي چې سهار یوه خبره وکړه ماښام بیا بله خبره کوي عمره چې د افغانستان سیاستوال پوه دي په مسایلو پوهېږي تحلیل کوي تجزیه کوي امریکا کې دا خبرې نه دي امریکا ډېر بې عقلان دي ته باور کړه په امریکا کې داسې کسان زه وینم چې دوی د خپل همسایه هېواد چې کاناډا دی دغه نه پوهېږي د کاناډا چیرې واقع ده یعنې 50% د امریکا خلک داسې خلک دي اضافه ده 50% دلته ډېر عمده مسله اقتصادي موضوع ده د پیسو موضوع ده دلته ټوله ژوند په پیسو باندې دی صحیح یا بالاخره امریکا دې پایلې ته رسېدلې ده هوتکي صاحب چې افغان جګړه به ټولۍ که په هر ډول وي په طالبانو باندې به فشار راوړي یا په افغان حکومت باندې به فشار راوړي چې هغه کوم خنډونه چې پراته دي زندانیانو خوشې کول یا طالبان چې کومې خنډونه په خپل لارې کې را پیدا کوي هغو باندې به بالاخره د فشار لارې یا په هر ډول چې وي دا خنډونه به د ټولېدو په حال کې خبرې به پیلېږي زه فکر کوم چې امریکا او طالبانو ته ډېرې غټې وعدې ورکړي دي ډېرې غټې وعدې ورکړي دي امریکا داسې فکر کوي
چې په منځکه کې په سیمه کې په افغانستان کې د امریکا ګټې د ناټو ګټې د اروپا ګټې امریکا طالبان ښه تامینولی شي. د امریکا په فکر سره چې طالبان یو غږ یو اواز دي. طالبان داسې فکر کوي چې د افغانستان اوسنی حکومت څو پارټۍ او څو اړخه دی. تاسې ووینئ زه دا ځینې مثالونه راوړم، مجبور یم چې مثال راوړم. نن عبدالله په حکومت کې اسکاره دی، ولې دی د حکومت د لومړي معاون یا د جمهور رئیس کارونه کوي، ځي یو چاته دغه رتبه پر غاړه واچوي. دا یو اجرایي پوسټ دی، اجرایي کار دی. نو وخت چې په افغانستان بل تاسې وګورئ د عبدالله د سولې د مسالې د رئیس په توګه د یو عمل تاسې وښوي، 3 میاشتې کېږي، د ده یو بیانیه تاسې وښوي د سولې په هکله، د ده د سولې میکانیزم وښوي، د ده د سولې طرحه وښوي. حتی دی کامیابه نه شو چې دی د خپل 3-5 معاونونه چې په دغه طرح کې وجود لري دغه دی لاسته راوړي. دی هیئت رهبري نه لري. نو دا شرف امریکا ګوري، دا خو زه وینم، دا خو ته وینې چې دا سړی هېڅ سوله نه غواړي، دا سولې ته وفادار نه دی. د ده د سولې ته یو حرکت ماته راوښوه. او ډاکټر اشرف غني هم په دې وخت کې د سولې خبرې د سولې غږ هم ډېر توند کړی دی. ما پرون د ده وینا واورېدله، دا د سولې خبرې نه دي، دا د سولې اواز نه دی. ما خواهش ډاکټر اشرف غني څخه دا دی چې دی لومړی دغه د سولې خبرې نه کوي، نرمې کړي، د سولې اواز یې داسې مسیج طالبان ته ورکړي چې هغه سولې ته دعوت کړي. مقابل لوري په مرمۍ سخت کړی دی. هوتکي صاحب که دې خوا حکومت یې پر خبرو سخت کوي، بیا حکومت ته د انتقاد ګوته نیول کېږي. هاخوا طالبان مرمۍ او جنګ او خشونت د هغوی حکومت تاسې به ګورئ په جنګ کې څومره کسان مړه کېږي د ورځې، ولې حکومت که حداقل هغه تاسو چې اشاره وکړه ولسمشر لږ څه سخته ژبه کاروي، بیا بېرته ورته ګوته نیول کېږي چې حکومت د سولې ژبه باید نرمه کړي. طالبان خو ما ویل چې هغه جنګي ډله ده، د دې ژوند پر جنګ باندې دی، دی د جنګ له لارې سره مطرح دي، دی د جنګ له لارې څخه تاسو وګورئ د امریکا په تاریخ کې د امریکا جمهور رئیس د یو جنګي ډلې د مشر سره، حتی د جمهور رئیس سره 10 دقیقې په ټلیفون کې خبرې نه دي کړې. نن ټرمپ حاضرېږي چې د ملا هیبت الله یا د مولا برادر سره 10-15 دقیقې په ټلیفون کې خبرې کوي. دا څه معنا لري؟ دا باید حکومت د مقابل حکومت د افغانستان حکومت دې ته متوجه شي، دوی په خپله پالیسي کې تغییر راولي. اول د افغانستان حکومت یو موټی حکومت نه دی. صحیح، ډېره مننه هوتکي صاحب، تاسو ته بېرته راګرځم. یو اواز نه لري، یو غږ نه لري. صحیح، خیر اوسې، کور ودان. احمدزی صاحب هغه څه چې هوتکي صاحب اشاره وکړه د ولسمشر خبرو ته یا دې خوا د حکومت او طالبانو ترمنځ د بې اعتبارۍ فضا ډېرېدو ته، همدارنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ یو سلامت و ملامت بیا پیدا شوي چې طالبان وایي امریکا د هوکړې نه سرکشي کړې ده، په زابل کې، په قندهار کې او په هلمند کې بمبارۍ کړي. همدارنګه خلیلزاد د سمنګانو برید ویلی چې دا د هوکړې سره په ټکر کې دی. دغه وضعیت ته په کتو باندې دې خوا د زندانیانو په برخه کې یوه ستونزه را پیدا کېدل چې حکومت وایي نه خوشی کوو، طالبان وایي همدا زندانیان غواړو. اوس بالاخره څه به کېږي، وضعیت کوم خوا ته ځي؟ واقعا موږ غواړو چې تیز الفاظ باید سره استعمال نشي، خو که هر څوک د رئیس جمهور په ځای واوسېږي او دا رقم ته حالات، یعنې د دغو تحمل ډېر سخت ده چې تا ته په لاساو جنازې را رواني، 400 بستر ته همدا رقم ته خبرېږي روزانه، او موضوع د سولې مخې ته کړي، نو دا رقم ته مسایل طبعا ډېر زیات برداشت غواړي او ډېره سخته ده. یعنې موږ او تاسو وکتل چې هغه لاړ شي یو ولایت ته او په هغه باندې هغه په د ده راتګ لپاره د هغه بدرګه په توپونو یا په هغه باندې کېږي، نو طبعا انسان ده او بیا مسؤلیت د ټول مملکت په غاړه باندې دا تاوتریخوالی طبعا یو خبره به جدي کوي، خو اراده یې نیکه ده، په اراده باندې باید څوک شک ونه کړي. موږ او تاسو ګورو دغه بندیانو خلاصون او همدا رقم ته هره موضوع چې سولې راغلې ده، موږ افغان نظام حکومت یا ملت لبیک ورته ویلي او په آینده کې هیله مو دا ده چې همدغه رقم ته موږ اصلي هدف ته سولې ته ځان ورسوو چې ولې بین الافغاني خبرې شروع شي، بیا افغان ته خدای پاک دغه یو جرأت او شهامت ورکړی ده چې مخامخ شي انشاءالله دغه مشکل به سره حل شي. موږ بار بار دا ویلي دي چې موږ په افغانستان کې صلح په پردۍ خوله باندې نشي راتللی، او موږ او تاسو هم لیدله هر هغه مسله چې افغانانو خپله په لاس کې اخیستې ده، د هغې د خیر خبرې هم راوتلي دي، لکه د حکمتیار راتګ افغانستان ته د بین الافغاني خبرو له وجې نه راغی. همدا رقم ته ډېر مسایل امثال موږ او تاسې لرو چې افغانان خپل منځ کې سره کیني، دا مشکل سره حل کېدلی شي. طبعا دومره وخت اوس خبره هم دا د احمدزی چې څنګه کیني سره ګوره ډېر خارجیان هم دلته دغه جنګ هم د موږ بین الافغاني جنګ نه ده چې طالب او د موږ جنګ ده، په دې کې ډېرې خارجي کړۍ موجود وي، ډېر اذهان مختلفو، نو هغه کړۍ چې ته له منځه وباسي او خپل هدف ته ځان رسوي، طبعا یو مشکل ده او مشکلات لري، خو یو وخت هم ضرورت دي.
اوس که خبره دا د حکومت ته چې حکومت باید له حوصلې نه کار واخلي، لکه څنګه چې هوتکي صاحب ویلي، ځکه حکومت د ولس په رایو باندې راغلی ده، د ولسونو نمایندګي کوي، هغه سره هر څه قوتونه په لاس کې موجود دي. نو یو بل چا سره باید حکومت ځان سره نه کړي چې عاجل کومه خبره هغه کوي او دی هم سره وکړي. دوی باید فکر نه حوصلې نه کار واخلي او کافي حده پورې دا کار سوی او آینده کې موږ یو ښه حوصله ورته غواړو تر څو پورې خپل هدف ته ځان ورسوي، په خپل ورونو باندې لاس راکش کړي، هغه چا چې غولولي دي، چا بې ځایه تبلیغات ورته کړي وو، هغه مشکلات نو موږ د خبرو له لارې نه حل کولی سو. جنګ زه د حل لاره نه ګڼم، که طالبان د دې شوق لري بې ځایه شوق ده، او که حکومت هم غواړي چې سوله ونه کړي، اول خو داسې څه شته نه او بیا به ولس اجازه ورنه کړي، ځکه د حکومت مکلفیت ولس ته بیا ډېر زیاته دواړه مجلسین موږ لرو، هغوی پوښتنه تر کولی شي. او طالب نه څنګه چې هوتکي صاحب ویلې له هغوی نه بغیر یو خدای پوښتنه کولی شي، نور خو آزاد یارې خواته نه قانون مراعات کوي نه بل کوي نه بل کوي. نو هغوی باید خدای ته توجه وکړي او له هغه نه ویریږي، ځکه دوی عالمان دي، دوی د حضور صلی الله علیه وسلم وارثین دي، دوی بیا یو خاص مسؤلیت نه دولتي یو اسلامي مسؤلیت هم لري. باید هغه ماده کړي، د خیر خبره غوره کړي، ځکه ښه عالم هغه داسې هغه د سولې خبره وکړي، د خیر خبره وکړي. نو په دغه مسایلو باندې دا مشکل حل کېدلی شي. دلته مسؤلیت دو جانبه ده، هم حکومت نه موږ دا هیله لرو چې له حوصلې نه کار واخلي، او هم جانب مقابل باندې دغه کوو چې تاسو خو علما کرام یې، د حضور صلی الله علیه وسلم وارثین یې، د اسلام بیرغ مو لاس کې نیولی، تاسو اسلام د خشونت دین نه ده، اسلام د سولې او د خیر دین ده. باید له هغې لارې نه استفاده وکړئ، نه ټول جنګ او ټوپک خوله او وحشت او دهشت له دغو نه څه نه جوړېږي. صحیح، ډېره مننه احمدزی صاحب. هوتکي صاحب 2 دقیقې فرصت لرو. هغه څه چې احمدزی صاحب وایي چې هر څه په خبرو کې حل کېږي، د خبرې څنګه پیل شي؟ اوس ګورو چې یو څو اونۍ وړاندې یوه هیله پیدا شوې وه چې همدې میاشتې کې به خبرې پیلېږي، ولې اوس یې برخلیک بیخي نامعلوم دی. زما خو هدف، زما اولي خبره ده چې په لومړي قدم کې باید دا بندیان خوشي سي، طالبانو ته نوره بهانه پیدا نه سي، او بل څو کسان پیدا سي چې طالبانو سره کښېني غیر حکومتي خلکو څخه، داسې خلک چې طالبان په هغوی اعتبار ولري، هغه په جامعه کې مطرح خلک یې د طالبانو په ژبه باندې پوه سي، هغو سره کښېني خبرې وکړي، 15 کسه دوحې ته ولاړ سي، هغو ته قناعت ورکړی سي چې نور د جنګ څخه لاس واخلي، د خبرو ته حاضر سي. دا هغه وخت کېدای شي چې دا حکومت هم په خپلو وعدو چې امریکا سره یې کړي دي یا طالبانو سره کړي دي، دا 15,000 بندیان دي. زه په دې باور یم تر څو چې دا 15,000 بندیان پوره مکمل خلاص نه سي، جنګ به دوام پیدا کوي، جنګ به نور هم زیاتېږي، زموږ ملت به نور هم اجل کېږي. او زه په دې بیا مطمئن یم چې دا بندیان حتما خلاصوي، حکومت یې خلاصوي، یا نن یا سبا یا میاشت وروسته. نو ولې دغه ته ځنډ وکړي؟ ډېره مننه هوتکي صاحب. ګوره کېږي ځان دا چې 2 میاشتې وروسته خلاصوي، دا نن خلاص کړي. دا جنګ چې دا د سولې خبرې چې 2 میاشتې بعد شروع کېږي، دا چې سبا شروع شي. صحیح، ډېره مننه کور ودان، ستاسې دواړو نه مننه چې په خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته او په دې اړه مو خپل تحلیل او نظر راسره شریک کړ. او قدرمن لیدونکو ستاسو د هم کور ودان وي، د روز پورې بدلون همدومره و. تر بیا ښې چارې.